بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کولډرا کې زمونږ او ستاسو چې کوم ټولز دی بلینډ ټول نه بس ډسټروډ ټولز دی. ډسټروډ ټولز دا موږ د مختلف کارونو دپاره استعمالو. یعنې یو ابجکټ چې کله موږ او تاسو غواړو ایډیټ کړو ډسټروډ ټولز دلته اول یو ابجکټ سره سم کومه. اوس غواړم چې په دې ابجکټ کې زه تغییرات راولم. یعنی تغییرات مطلب دا چې دا کې زه ایډیټ وکړم نو ډسټروډ ټولز همدې دپاره استعمالیږي چې په ډسټروډ ټولز کې ګوره پریسټ دي. لکه دا شیپ چې تاسو ګورئ دا کوم ابجکټ دا کوم رقم تاسو چینج کول غواړئ. فل کارنل دې شکل ته کنورټ کول غواړئ یا ریشي پوش کارنل دې شکل ته کنورټ کول غواړئ یا ټویسټر دې شکل ته یا سټمپ شکل ته کنورټ کوئ یا زیبرا شکل ته. ډیزولډ آپشن کار دی. دا پریسیټونه تیار جوړ شوي خپل هم په خپله خوښه هم ایډیټ کولی شئ. لکه مثال زه کنټرول زیډ دا ټول انډو کومه نارمل حالت ته ما شیپ چې دی په هماغه شیپ خپل نارمل حالت ته یې راولمه. اوس غواړم دې شیپ کې مثال ایډیټ وکړم نو ډسټروډ آپشن نه تاسو کار اخلئ. ډسټروډ په دې وخت کلیک کوئ. اول ګورئ دا آپشن دی پوش اینډ پل ډسټوریشن. پوش معنا یعنی ښکته ټیله ورکول کشول. یعنی دې نه تاسو دې نقطې نه چې تاسو هر خواته پوش کوئ ګورئ او ډیزاین دنه څه کېږي جوړېږي په دې شکله. یا مثال په دې شکل هم نه وي په کار هر شکل کې چې غواړئ دنه یو ډیزاین تاسو څه کولی شئ جوړولی شئ. لکه ګوره چترۍ ډیزاین به مو لیدلی وي نو دا پوش کول دي هر رقم چې پوش کوئ. بیا دلته ګور لیکلي د دې مثال هغه لیول ګوره دیز نه خپله هم څه کولی شئ پوش کولی شئ د آپشن په ذریعه شکل ته یې جوړولی شئ. زه واپس دا زیرو اخلم. بل د دې پوش نه ګوره ښایسته ډیزاین جوړوي. اکثره ډیزاینونه داسې مثال ډیزاینونه اکثره دی نه ښه ډیزاین موږ جوړولی شو. که دا موږ داسې انتخاب کړو او دا پوش کړو انتخاب دا نقطه او دا مثال موږ هر خواته پوش کړو ګوره دې نه یو داسې شکل کې ډیزاین جوړېږي. مثال لازم دی شیپ سایز لږ وړوکی کوم ګورئ یو پر یو انټر رنګ ورته ورکوئ ښایسته یو رنګ ورکوئ. بیا څه وکئ لیفت بټن باندې ګوته کېږي یو کاپي والئ په دې شکل او دا انتخاب کړئ دا په همدې شکل ډایرکشن یې چینج کړئ داسې صحیح شو. بس دې نه یو باډر ښایسته باډر جوړولی شئ. دواړه انتخاب کړئ په دواړه شیپونه انتخاب کړئ یو بل سره ډایرکشن جوړ کړئ لکه صحیح طریقې سره داسې مثال دا انتخاب کړئ بیا په کنټرول ګوته کېږدئ دا داسې کش کړئ د دې داسې کاپیانې ښه ډېرې کاپیانې وباسئ. مثال یو کاپي دا شوه کنټرول آر یو دا کاپي شوه صحیح شو یا کاپي کنټرول سی کنټرول وی یو دا کاپي شوه اوس کاپیانو ته ایستلی شئ. کنټرول سی کنټرول وی په دې شکل داسې کاپي ته وباسئ. ګوره ښایسته یو ډیزاین دنه څه کېږي جوړېږي. دا د دې یو مثال دا شو. بل مثال یې موږ او تاسو کولی شو دلته یو شیپ بل رسم کړو ډرا کړو یو شیپ دا شیپ هم ډرا کړو. دلته ګوره بل آپشن موږ سره لیکل شوی دی په نوم ریزورټ ته راشو دې کې بل دی زیبر ډایرکشن دا هم داسې یو ډیزاین جوړوي داسې یو ډیزاین دنه جوړولی شئ. اکثره به مو لیدلي وي مثال دې نه سور کلر بلو کلر ورکوي. بیا د همدې شیپ کاپي واخلئ په کنټرول لیفت بټن ګوته کېږدئ رایټ کلیک کوئ داسې کاپي دې منځ کې رنګ سپین کوئ لږ سایز وړوکی یې کوئ داسې دې خوا نه هم لږ سایز وړوکی یې کوئ. بیا د همدې بله کاپي واخلئ په دې شکل په همدې شکل سایز وړوکی یې کوئ دته هم یو کلر ورکوئ مثال بلو کلر ګوره ښه ډیزاین ته یې موږ څه کولی شو جوړولی شو. یعنې دا موږ د دا کار د څه کار وکړو ډیزورډ آپشن د لارې دا همداسې د دې خپله ګورئ د دې آپشن هم همداسې پراپرټي ده. مثال دا نقطه کوم ځای کې غواړئ څومره دا داسې زاویې یا انګلونه ورته انتخابولی شئ. که همداسې ریشو رینډم کول دي په دې شکل دا رینډم کولی شئ. همداسې ایډ نیو ډایرکشن یو بل ډایرکشن ورته په خپله خوښه یو ځای کې انتخابوئ چې څنګه یې مثال چینج کوئ. کلیر باندې دا کلیر کېږي ډوپلیکیټ باندې خپله پوهېږئ پراپرټي او کرب دی مثال په خپله خوښه کرف کوئ کرب نقطه کرب بیا پست هم راځي. دا مختلف ډیزاینونه دنه موږ څه کولی شو جوړولی شو.
بیا کړی شو دلته دا بل اپشن دی موږ سره ټویسټر ډیسټوریشن دی دا هم همداسې یو ډیزاین دپاره موږ څه کوو استعمالو که انتخاب کو دلته راشو دا اپشن والو ټویسټر ګوره یو ډیزاین دنه ښه یو ډیزاین موږ دنه هم جوړولی شو په دې شکل سایز د شیپ وړوکی کوي څومره مثال د دې هغه کمپلیټ روټیشن څومره غواړي څنګه یې تاووئ څومره سایز هغه کوئ په دې شکل د ده ډایرکشن هم چینج کولی شو مختلف ډیزاینونو لپاره دا موږ څه کوي استعمالو انتخاب کوي لاندې راولئ کوم کلر ورته ښایسته ورکوئ شیپ سایز وړوکی کوي یو ښه لوګو ډیزاین ته جوړېږي ګورئ انتخاب کا کنټرول سی کنټرول وي او بله کوپي کې وباسئ دا دې خواته راوړئ او دا هم روټیټ کوي په دې شکل په دې شکل روټیټ کوي ډایرکشن یې چینج کوي یو ډیزاین ته څه کولی شو جوړولی شو دا موږ د دې مختلفو اپشن دلته هم انګل چینج کولی شو ګوره انګل یې چینج کوئ همداسې د سیټ نمبر آف کمپلیټ روټیشن روټیټ کوئ یې څومره ګوره منځ کې هغه خطونه زیاتولی شئ او ډیزاین ښه ډیزاین دنه هم جوړولی شو په دې شکل هر څومره چې نمبر زیاتوئ د لاینونو دې نه زیاتولی شئ 9 پورې زیاتېږي صحیح شو ګوره د دې هم همداسې مثال لاینونو نمبر زیاتېږي هر څومره چې غواړئ بل همداسې لیکل شوی سنټر مثال مرکزي نقطه یې کوم ځای کې پکار دی په دې شکل دا انتخابولی شئ مختلف ډیزاینونه ترې جوړولی شئ بیا راځو دنه پس چې بل کوم شیپ موږ سره دی هغه په نوم د څه شي دی انویلپ هم د یو ډیزاین جوړولو دپاره استعمالیږي دا په ټکس هم کار کوي مثال انویلپ انتخاب کوئ غواړئ دلته یو ډیزاین دې شیپ کې ایډیټ وکړئ یو ډیزاین ته یې جوړ کړئ راشئ دلته انویلپ باندې کلیک کړئ اول پریسیټ ډیزاینونه دې ګوره په کوم شکل انویلپ ته یې جوړه کوم رقم راښکته کوي په دې شکل یا مثال په طور په دې شکل انویلپ ته یې جوړه دې کې بیا ګوره خپله کرف شته ایډیټ هم پکې کولی شئ راشئ پنچ سټایل دا سټایل هم انتخاب کړئ دې کې هم خپله تاسو مستقیم ډول روټیټ ډیزاین چینجز کولی شئ بیا که دلته راشو همداسې نور مختلف ډیزاینز دي موږ سره مثال یو شیپ ګوره بل راکړمه انویلپ واخلم دلته دا شیپ ډرا کوم دلته یو شیپ مثال په طور ډرا کوم ریکټینګولر دا ډاکومنټ زه کلوز کوم شیپ دلته ډرا کوم ګوره انویلپ انتخابوم ها دا تیار ډیزاینونه دي پوش ډاون دا سټایل دی کې خپل هم ګوره کرف شته ما ورته وي پوش ډاون هم نه وي خوښ بل سټایل واخلئ پوش اپ داسې پوش اپ دا هم د ډیزاین دپاره استعمالیږي که دلته واپس راشو خپل هم یو شیپ کې تاسو به دې په ذریعه ایډیټ کولی شئ انویلپ واخلئ دا ګوره لیکل شوي ریکټینګولر فری هینډ کوم ځای کې نقطه اضافه کوئ نوټ کوم ځای کې اضافه کوئ کلیک کوئ کوم ځای نه ختمولی شئ دا نوټونه کرف کوئ مثال کوم ځای نه کرف کوئ په کوم نقطه کرف اپشن ته اپلای کړئ ډایرکشن یې داسې خپله هم چینج کولی شئ خپله هم کرف کولی شئ بل لیکل شوی سموت نوټ داسې همواره غوندې نقطه چېرته پکار وي سموت شکل کې دلته راشئ کرف واخلئ نو سموت نوټس هم تاسو اخیستلی شئ په دې شکل مختلف ډیزاینونه په دې شکل موږ تاسو ته د کرف د هغه په ذریعه جوړولی شو دا ګورئ کیپ لاینز ته کیپ لاین دا کار کوي بیا چې تاسو کله کوم شیپ مثال ته زه ګوره ډرا کوم او انویلپ راوستم کیپ لاینز ته ګوره ټیک مارک اوس که زه چېرې دا راښکته کوم لاین باندې لاین به هم راښکته کېږي که زه مخکې د دې لاین نه ښکته د دې ډایرکشن وګورم چې دا څنګه به جوړېږي نو ګوره په دې شکل کیپ لاینز هم اخیستلی شئ دا دې بیا خپل ډیزاینونه دي سټریټ شکل کې در راکوشي دا لاین دې راشي ګوره مستقیم شکل کې سټریټ دې ته وایي یا مثال سنګل ایک موډ په دې شکل ګوره یا په دې شکل دا شیپ لاین راښکته کول غواړي هر ډیزاین کې چې مو خوښ وي راښکته کولی شئ واپس انډو بل ګور لیکل شوی نیو انویلپ مثال چېرته خپل
نقطه اضافه کول انویلپ تاسو نقطه اضافه کولی شئ نو ګوره لاین راښکته نه شو ځکه ته دې ته ټیک مارک ده کیپ لاینز واپس کری شو ډبل لاینز دي پراپرټي دا کلیر کول دي دا کلیر کول انویلپ اوس مثال دا نه چې دې شیپ ته تاسو همدا ډیزاین نه چې کوم انویلپ کې دلته دا اپلای کولی شئ د دې خپله که موږ او تاسو راشو ټکس ته راشو وینډو ته راشو ډاکر ته راشو او دلته راشو افیکټس ته او انفیکس انویلپ وګورو انویلپس کنټرول دا مختلف انویلپس دي په دې موږ اپلای کولی شو مثال ګوره دا شیپ واخله ریسیټ ته راشه دا انویلپ یې اپلای کړه دا ډیزاین ته یې جوړوئ ګوره خپله ته یې جوړېږي هر رقم ډیزاین چې جوړوئ دا ډیزاین ته یې جوړوئ دې ډیزاین کې وګوره ایډیټ پک کېږي یا مثال دا ډیزاین غواړئ جوړ کړئ په دې ډیزاین کې یې ایډیټ پک کولی شئ هر پریسیټ ته هر پریسیټ چې اپلای کوئ ډبل کلیک کوئ ایډیټ پې کولی شئ ته اپلای باندې کلیک کړئ مثال ګوره دا یو شیپ ما انزرټ کړو ایډ پریسیټ دا اوس په دې اپلای کوم ګوره اپلای په هماغه ډیزاین بشي ایډ پریسیټ ته راشه دا ډیزاین اپلای په دې ډیزاین هر ډیزاین چې مو خوښي هر افقي دې پې اپلای شي عمودي دې پې اپلای شي دا ډیزاینونه دي د ټولو کې کار ښه دی اپلای کولی شو مثال زه دلته لیکم یو ټکس لیکم مایکرو سافټ افیس یو ټکس مې ولیکلو دا ښه اپلای کولی شو راشه دلته انویلپ ټولز واخلئ ګورئ کوم رقم چې ایډیټ پک کوئ په ټکس هم اپلای کېږي هماغه پریسیټ تاسو په ټکس هم اپلای کولی شئ دا ګوره کرپ هغه ایکن نقطې دي نوټس ته ویل کېږي کوم رقم چې تاسو ګوره ایډیټ کول غواړئ په مختلف شکل دی کې موږ ایډیټ کولی شو یعنې په ټکس باندې ډېر زبردست اپشن دی زیاتره اعلاناتو کې به تاسو ته ټکس په دې شکل غواړي په دې شکل کې ډیزاین یې داسې اوچته کړه دا ګوره ټول د انویلپ د لارې کېږي که موږ کلیک وګورو یو ډیزاین شو واپس کنټرول زیډ انډو کومه ده دلته کری شو بیا انویلپس ته دا ایډ پریسیټ دا پریسیټونه موږ او تاسو په ټکس اپلای کولی شو اپلای که ګوره هماغه ډیزاین کې به شي واپس کنټرول زیډ ایډ پریسیټ ګوره دا ډیزاینونه دي کم رقم چې په کار وي افقي پې اپلای شي عمودي ورټیکلي څه رقم په دې ډیزاین اپلای ګوره واپس کنټرول زیډ نو په ټکس دا موږ هم اپلای کولی شو دا څنګه چې دا اپشنونه دي په ټکس تیز نه هم اپلای کړي ګوره داسې ډیزاین ته جوړولی شئ ګوره اکثره اعلاناتو کې هم لیدلی وي یو ډیزاین به ډېر ښه داسې جوړ شوی وي واپس کنټرول زیډ انډو نو دا موږ سره د انویلپ اپشن کار و بل ایکسټریوډ اپشن دی ایکسټریوډ د 3D ډیزاین جوړولو دپاره استعمالیږي یعنې 3D ډیزاین نه معنا ده چې دا هم په ټکس اپلای کېږي هم په یو شیپ چې 3D ډیزاین ته جوړو لکه مثال په طور دا یو شیپ ما رسم کو دې باندې زه 3D ډیزاین اپلای کوم نو ایکسټریوډ ته راشه دا اول ګوره پریسیټ دي دا ډیزاین ګوره 3D رنګ ورته ورکړه مثال ګورئ رنګ اخلي دلته راشه کلر ورته انتخاب کوئ دا ګوره دا سټایل شو دا سټایل کې غواړئ په دې سټایل کې غواړئ په دې سټایل کې غواړئ ګوره دا خپله پریسیټ اپشن 3D سټایلونه دي دا سایزونه دي ګوره هر پریسیټ چې هم په کار وي دلته راشه د دې خپله تاسو ایډیټ پک کولی شئ دا نقطه چې ګورئ کوم خواته یې کشوئ پریسیټ ډیزاین ته هماغسې 3D سټایل کې جوړېږي ګوره دلته راشئ پیج اور آبجیکټ دی ګوره په دې هم همداسې شکل کې ډیزاین دی ګوره اپلای کولی شئ کشوئ یې مثال لږې راکش کوئ څومره راکشول غواړئ دلته هم ډیپ څومره ډیپ غواړئ دې نه هم دا اپشن اپلای کولی شئ بل ایکسټریشن کلر دی یو کلر دی 2 کلرز غواړي یو دارک بل کم کلر غواړي مثال ګوره دا فرنٹ کلر شو دا بیک کلر شو 2 کلرز غواړي بل کلر دی زیډ شي مثال ګوره 2 کلرز شو یا بلو شي نو بل کلر دی مثال دا رنګ شي داسې ډیزاین ته یې جوړولی شي راشه یوز بیول سټایل دی بیول سټایل هم ته یې جوړولی شي بیول دی مثال په طور دا هم ګورئ بیول سټایل څنګه غواړئ دا په ورډ کې تاسو ویلی شو بیول اونلی دا ګوره بیول دی سره ورته غوندې سټایل دی ګوره دا لاندې خړښت ښکاري څنګه هم په کار دی بیول سټایل نه غواړئ مه یې شو کړم درته ریډي شي ریډي نه شي واپس راشي دلته ښه لایټ اپشن لایټینګ کوم ځای کې غواړئ لایټ ګوره لایټ اپشن هم تاسو کړئ اول لایټ ګوره لایټ کوم ځای کې په کار دی لایټ اپشن دا لایټینګ اپشن
چیرته هم په کار راځي استعمالولی. دلته ګورئ دا شیپ ډیلیټ کوم، دلته بل شیپ علم ګوره شین رنګ ورکوم. همداسې راشه دلته اکسټروډ اپشن واخلئ، هماغه خبره کوم ډیزاین اپلای کول غواړئ. دلته مثال د دې هغه زاویه کوم رقم غواړئ، مثال هغه 3D لاندې شاته هغه بیک کې څومره مثال پورته کول غواړئ. ګوره دا 3D زه راځم دې سټایل کې علم لږ شیپ سایز وړوکی کوم یا لږ ګوره شاته بګر هغه 3D سره څومره کشول غواړئ دې نقطې نه کمولی او زیاتولی شئ. دی ګوره شاتینی کلر هم کوم ډیزاین کې پکار دی، مخکینی کلر شاتینی کلر دلته راشئ 2 کلر شاتینی کلر اوس مثال دا رنګ کې مې پکار دی، مخکینی د کوم رنګ کې پکار دی مخکینی هم ډیز نه چینج کولی شئ زیړ کړه، شاتینی د کوم رقم پکار وي نو ډیز نه ګورئ دا مخکینی کلر شاتینی کلر موږ ډیز نه چینج کولی شو. کوشش کوئ چې مخکینی کلر هم کوم رقم وي شاتینی هم په هماغه ډیزاین کلی چې ښه ډیزاین ښکاره شي، لکه ګوره سیم ټو سیم چې ښکاره شي. کولی شو ورکولی شو ګورئ 2 کلره شو. ښه بس چې بیا بل لایټینګ دی، لایټ د چېرته پکار دی ګوره لایټ مثال دا لایټ تاسو ګورئ لایټ چې کوم ځای کې پکار وي هملته دا کلیک کوئ کېښودلی شئ لایټ دی ګوره کوم رقم پکار دی ګوره لایټ اپشن دی. لایټ هم چېرته پکار دی هر ځای ورته چې انتخابول غواړئ. سیکنډ لایټ دویم لایټ اپشن 2 لایټه غواړئ هماغسې څنګه هم پکار دی لایټینګ دویمه. دلته ګوره کلر ورته اول چینج کوو مثال دا شو او دا شو. دلته راشئ ګوره لایټینګ اپشن نو دلته هم دا 2 لایټه غواړئ 2-3 لایټه غواړئ. دلته دریم لایټ اپشن هغه هم چینج کولی شئ کوم ځای کې فرست لایټ پکار دی، دریم لایټ هم کوم ځای کې پکار دی، همداسې سیکنډ لایټ هم کوم ځای کې پکار دی. په دې شکل کې تاسو لایټ هم ورته چینج کوئ. اوس فل کلر یې چینج کول غواړئ څومره د سیکنډ لایټ کلر وي څنګه د فرست لایټ کلر دې څومره وي څومره د تھرډ لایټ کلر دې څنګه وي داسې تاسو داسې کولی شئ چینج کولی شئ. بیول سټایل دی بیول دا ما ورته وختونه دا مثال تاسو په ورډ کې مې ویله ګوره بیول دغه بیول سټایل دی بیول هم څنګه پکار دی دا ګورئ دا چې اډخ کې راوځي د بیول وي دا بیول سټایل دا اوس په دې ښه نه ښکاري خو دلته یو ریکټنګولر شیپ که موږ او تاسو ډریګ کړو او لږ دلته 3D سټایل ورته انتخاب کړو یو سټایل مثاله دا سټایل کې یا دې سټایل کې یو کلر هم ورکړو مثال فرست کلر دا شو second first color and second color. دلته زه راځم مثال ګورئ دلته راځو چېرته موږ او تاسو بیول ګوره بیول سټایل بیول هم څنګه پکار دی یوز بیول داسې بیول ورکولی شئ. دې شیپ کې صحیح ښکاره نه شو یو بل پریسیټ والو دې کې به یې چک کړو دا بیول هم کوم ځای خواته پکار دی شو بیول دا ګوره بیول دی دا اړخ ته ګوره چې راوتی سټایل د کتابونو ډیزاین کې دا ډېر استعمالیږي دا یو پوخ د کتاب شکل ډیزاین کې جوړېږي شو بیول او بیول بار ته ښیي یوز بیول بیول دې ونه ښیي نو په دې شکل نه دا تاسو ایسته کولی شئ. واپس دا کلیر کوئ په دې شکل څه کوئ کلیر کوئ په ټکس هم اپلای کېږي دا سټایل که دلته راشو ټکس ولیکو مثال ټکس ته هم موږ 3D سټایل ورکولی شو. دلته راځم لیکم مایکروسافټ آفس دا مې انتخاب کړو د ټکس لږ سایز زیاتوم او دا مې بولډ کړه او دلته هم موږ 3D سټایل ورکولی شو ایکسپیټ والا دلته راشئ کوم سټایل ورکوئ 3D دا سټایل ګوره دلته راشئ دا سټایل ورکوئ دا سټایل ورکوئ 3D یا دا سټایل ورکوئ هر سټایل چې مو خوښي صرف پې کلیک کوئ یا انډو کوم واپس کلیر باندې کلیک کوم نو ماته یوازې دا داسې نه چې موږ تاسو په یوازې په یو شیپ اپلای کړو په پکچر په ټکس په هر څه اپلای کولی شو. دا انتخاب کړئ ګورئ ریسیټونه دي هر رقم ډیزاین چې مو خوښ وي خپله پکې دلته بیا ایډیټ هم کولی شئ په اپشنونو پوه شوئ فرست کلر دې څنګه 2 کلر دې پکار دی او دا مثال شه 3 کلرس واخله بل دا په دې شکل مې ایډیټ کولی شئ ته خپله 3D نقطه هم موږ تاسو لرو زه د نه به اول دا سټایل ختم کړم مثال ګورئ
دلته راشئ انتخاب هم کړو یو پریسټ ورته ورکړئ دلته راشئ خپله پکې ډیزاین 3D سټایل پکې راوستلی سټایلونه دي نو کوم سټایل چې داسې ګوره په دې نقطه کې خپله هم کشولی شئ دلته راشئ دا 3D خپله هم داسې ډیزاین کولی شئ خپله دلته 3D کوم رقم هم پکار وي ګوره په دې شکل په دې شکله په دې شکل ډیزاین په دې شکل دلته هم شیپ سره هم دا اپشن شته انتخاب یو بلو کلر مې ورکړو 3D مې واغستلو یو پریسټ مې پرې اپلای کړو 3D کوم رقم غواړئ په کوم سټایل کې پرې اپلای کول غواړئ په دې شکل دا تاسو ډیزاین کولی شئ ښایسته نو دا د دې اپشنونو وظیفه وه شو مثال ګورئ ټکس دا انتخابونه ډیلیټ کوم دلته مثال په طور لیکم 3D ټکسټ 3D ټکسټ انتخاب کړئ دلته راشئ بولډ یې کړئ راشئ 3D سټایل ورته واخلئ هماغه خبره کوم پریسټ غواړئ کلر ښه کلر ورکړئ سیکنډ کلر آف دوه کړنیه ښه ډیزاین ته یې جوړېږي ګوره دا سبا ډیزاین دلته مرسل تاسو خپله هم دا نقطه ګورئ هر څومره چې کشوئ هر څومره چې تاسو غواړئ کش کړئ په دې شکل کش کولی شئ داسې یې کشوئ په دې شکل یې کشوئ روټیټ کوئ هره نقطه چې څنګه غواړئ څنګه یې روټیټ کړئ دا نقطه انتخاب کړئ ګورئ په دې سټایل یې کړئ دا نقطه هر خواته چې تاوئ ښایسته ډیزاین کې څه کېږي جوړېږي ګورئ همداسې شیپ هم دی انتخاب کلر ورکړئ 3D واخلئ یو پریسټ مثال اپلای کړئ دلته دا نقطه چې کوم خوا پکار وي په کوم ډیزاین یې څومره یې کشوئ کوم خواته هم پکار وي نو زبردست سټایلونه ترې جوړولی شئ ډېر خوندور اپشنونه یې ده انشاءالله ډیزاین کې به یې ګټه اخیستی شئ ښه ډیزاین ترې جوړولی شئ ګوره فرست کلر ډراپ کړئ سو فرست کلر د کوم یو شي دا شي مثال ګوره 2 کلرز غواړئ دا صحیح شو او دا نو دا موږ او تاسو سره نن درې ټول ډسټروټ انویلپ او ایکسټریوډ